ابراہیم علیہ السلام دخلی دا الفاظ پا قوم باندے، پا نمرود باندے، پا ازر باندے، پا چا باندے مخنده لگی دل. بہرحال ابراہیم علیہ السلام لگ راغر شو، نمور ورطوئی چی بچی دا تسوے، بچی استاد دی خلینا سراوزی. ابراہیم علیہ السلام مبارک میں اشارہ کئی، منگو تاسم چی اشارہ کہو گا نسوے ہو، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او چې کله مونږ یو بل ته چا پیدا کړی نه څنګه وو، نه څنګه ګوته څنګه وچتو الله الله ته مکان نشته. ها کله انسان فطرت دا معنا دا چې اوچته نو الله دی، نو د دې ګوتی اشاره دی ته نه ده چې الله خاص په دغه ځای کې دی. دا اشاره ده د الله الوهیت او عظمت شان د الله تا چې الله ډېر لوی دا معنا دا چې د الله نه څوک نه د علم نه د صفاتو نه د قدرت نه د حکومت نه د سلطنت په اعتبار داغه نه لوی نشته او نه به پیدا شي. نو موږ ایستو الله. ابراہیم علیہ السلام مبارک میں مور ورته وی اے بچیا سوگ یہ دے او بار بار یہ دے. ابراہیم علیہ السلام ورتوی اللہ دادا سے قیدیم میشتا نند اللہ رب العالمین کو وجود باندے خبر کو میں انشاءاللہ دا اللہ پا توحید باندے خبر کو دا اغا میشتا چھ ابراہیم علیہ السلام دا مور پغی کے والار دے. ابراہیم علیہ السلام مور تپوس کئی واللہ سمزی قید دا ورتوی اے بچیا چاہتا اشارہ کے چاہتا گتنی سی. ابراہیم علیہ السلام ورتا بیاموی اللہ ٹھولوی دا جمعات اخذوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دا محبوب پا نم باندے زرد سکون ملاوی گی، پا اللہ باندے معاشرہ کی نور خوری گی، خوشحالی خوری گی، شیطان ملام ماتی گی. یو صاحب کشف دا عرفات پا میدان والار دے چویل دلی اوڑیر خوار زلیل بدرنگ شکل کے حقیر شکل کے یوڑیر پملا گروپ او دا سی گڑ وڈ تک زیڑ رنگ والا یہ وجودی پا نظر راگے پا منڈ ورطا راگے نند عرفی ورزدہ تو سو کے دا سے منڈے وخے اوڑیر زلیلہ و رسوا و شرمندہ معلومے گے ورطویز ابلیس ما شیطان ما لعین وی دا رنگ دی ولی زیڑ دے وی اے صاحب ورام نند عرفی ورزدہ اللہ جل جلالہ دا بندگانو گناہونا معاف کی. زخپی ما پا ما باندی غم دے زغم جنی ما رنگ می دی وجی نظر دے ورطوی داملا دی ولی کڑوپا دا سی روانے ورطوی زمازور ختمی گی نن اللہ رب العالمین دمر جوش کے راغلے دے چکم ثواب اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام تورکولو اللہ نن اغا ثواب دا امت دا نبی علیہ السلام تا ملو شلو. دی وجہ نبی ملا ماتا دا مانا تا سخبری منڈی ولی وخی اے بدبختا ولی دا میدان نپا منڈاو زلیل روانی ورطوی ارے گما نند رب العالمین رحمت جوش کے راغلے دے نچے سمرد اللہ رحمت جوش کے رازی اللہ دو گناہونو بخنہ کی گناہگاران اللہ بخی نزوے مچی دا خوشحالی خبری نوورم اونے اگورم منڈے والد خبیص یاد ساتھی حج ورز دیر مبارک ورزی دیر محترم ورزی و شیطانا وگنو کی دی لاسونا ورکڑی دی ولی اخپل وگونا پٹ ساتی ورطوی تالا پتہ نشتا دا عرفات پا میدان کے اریو اجی آواز کی ٹول لگے دی
لبیک اللهم لبیک. تیز را سره وای لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. وګونو په ملا سن دي د پار ور کړی دي چې د الله رب العالمین یو نعره لګيږي چې الله ز حاضر ما اجوي ز حاضر ما خوا کې ور سره ونا خوا کې ور سره کانه دی چې دی وی لبیک حاضر ما اللهم لبیک. اغه ونی او بوټي ورته دعاګانې غواړي د مغفرت نو ما غوګونو کې لاس دې د پاره ور کړې دې چې دا غوي دعا وانه ورما شیطان باندې لوی لړزاني نن الله رب العالمین نار لګوي چې ابلیس ته پته ولګيږي چې د ابراهیم علیه السلام د مور پغې کې یو نار و چې الله نن هغه نار د ابراهیم علیه السلام د هر بچی په زبان باندې دا ناره بلګو ان شاء الله. دا ډېر ښکلې ناره ده. ابراهیم علیه السلام تمور وی و بچیا چاته اشاره کې چاته ګورې ابراهیم علیه السلام ورته بیا وی الله اے بچیا الله څوک دی. لومبۍ مناظره د مور سره راغله. عزیزانو راز عاشق پټولې نشي. اخو عاشق نه دی مړه عاشق هغه نه دی. بلال می کلا د سرو شګو نه پاسې دلو امیہ ابن خلف ورته وی دا سلار شاه د سیسه شابه امیہ ابن خلف ورته په شاه باندې لته ورکړه ورته وی دا سلار شاه. بلال رضی اللہ تعالی عنہ حتیم تلاړو د حتیم سره د بیت الله شریف دیوال باندې لاسونه کې خدل او आवाज کوي الله اکبر. امیہ ابن خلف ورته راغی دې ځکه ورته لاس واچولو لاندې داسې را وغورځول په خوله باندې ورته ظالم سک ورکړلو خلینه وینا لاړه پدی بل طرف باندې وا وختلو شاه باندې ورته گزارونه ورکی او لاندې نه بلال وی الله 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 دې زمونږ دغه عشق نصیب کړي. الله ازنه پدې ناره باندې صدقه پابندې نه ونه لګي درو شریف باندې پابندې نه ولګي دي لګي دي ګن دا پابندې مخکې حکومتونو والا لګولې حکمرانانو په پابندې او زموږ مولایان لګي هغه قرآن دې ته ناز دي. ابل اورز یو مولا صاحب ویلی وي دغه خلق دې درگاهونو ته زی درگاهونو ته نو یاره وي وسم داسې خلق شته چې بیت الله شریف کې ناس خزونه نه مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو وګینه نه دلته راغلم خو الته مې ډیر سره ده معنا دا چې اوس زما د محبوب دربار راواغستو دیو عام درباغونو سره مشابه کوي دا د دې خلقو مینه دا بم سباوي یا رسول الله زما شفاعت کا دا وړه ربي وفای خبره ده چې دا چا په سره کې درد او مینه د آقا نه کنا په بلا دې ولګي. الله دې موږ له دغه مینه را نصیب کړي. ما د محبوب د مینې تپوس د امام مالک نه وکا زما د محبوب د مینې تپوس د شیخ الاسلام محمد زکریا رحمت الله علیه نه وکا زما د محبوب د مینې او محبت تپوس د امام اعظم امام ابو حنیفه نه وکا زما د محبوب د بچو د مینې تپوس د امام شافعی رحمت الله علیه نه وکا زما د محبوب د کلی د مینې تپوس د امام مالک نه وکا
مولانا تا ډېر کتابونه لوستلي، ستا علم ته سلام، خو ګورې ذره بره محبت د رسول الله در کې نشته، ذره بره.